بسم الله الرحمن الرحیم. که موږ تېر درسونو کې مې ویلي چې مثلا که موږ سره اتوم دی او دا داسې ونیسو چې دا موږ سره په سپرینګ باندې وساتي، نو دا اړیکه اصل کې داسې ده لکه سپرینګ او سپرینګ حرکت مسلسلي موږ سره دا اړیکه خوځي راخوځي، اتومونه خوځي راخوځي. نو اتومونه هر وخت په څه کې دي؟ په اهتزاز حالت کې دي. اهتزاز خوځي راخوځي. نو کله چې خوځي راخوځي د یو بل نسبي ډول باندې یو بل مقابل کې یو بل ته خوځي راخوځي، نو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا بانډ اړیکه چې دی د بانډ اوږدوالی د اړیکې اوږدوالی دا یو خاص فاصله ده دوی ترمنځ؟ نه، ځکه خاص فاصله خو موږ اخیستی نه شو، ځکه چې دوی خو خوځي راخوځي. نو دې وجې نه موږ اوسط فاصله اخلو، یعنې دوه اتومونه چې اړیکه یې جوړه کړې د هغوی هستو ترمنځ اوسط فاصلې ته موږ کیمیاوي اړیکه یو. یعنې اتومونه چې هغوی ترمنځ اړیکه جوړه شوې د هغوی هستو ترمنځ اوسط فاصله، نو د اوسط فاصلې ته موږ کیمیاوي اړیکه یو. نو د دوه اتومونو د هستو ترمنځ چې اړیکه جوړه کړې د دې اوسط فاصلې ته موږ بانډ لینت، د بانډ اړیکې اوږدوالی، د اړیکې فاصله، دا ټوله ټرمینالوجي ولې موږ استعمالولی شو. نو کله چې هایدروجن موږ سره دا هایدروجن او بل هایدروجن موږ سره یو ځای شي، نو دوی ترمنځ اعظمي جذب قوه او هستو ترمنځ یا الکترون ترمنځ مینیمم ریپلشني، هستو ترمنځ کم از کم دفع قوه او اعظمي جذب قوه په دې نقطه کې د هستو ترمنځ چې کومه فاصله ده اوسط فاصله، دغه ته موږ د بانډ انرژي یا د اړیکې انرژي د کیمیاوي اړیکه موږ اوږدوالی دې ته موږ یو، او دې وخت کې چې کومه انرژي اضافېږي دې ته موږ د بانډ انرژي یا د اړیکې انرژي یو. نو هایدروجن ترمنځ ترمنځ د اړیکې اوږدوالی 0.04 انګسټروم دی. صحیح ده؟ نو موږ سره تقریبا 1/10 برخې د نینومیتر دا د اکثرو عناصرو چې دی د اړیکو اوږدوالی دی 1/10 نینومیتر. نو څومره چې بیا موږ سره اړیکو شمیر زیاتېږي، دوګونې او درېګونې اړیکې، نو عمره موږ سره د اړیکې اوږدوالی دا راکمیږي، د اړیکې اوږدوالی څه کېږي؟ دا راکمیږي. مثلا موږ HH ترمنځ اړیکې اوږدوالی په انګسټرام کې 0.04 انګسټروم، د CH ترمنځ اړیکې اوږدوالی 1 انګسټروم دی، او OH ترمنځ اړیکې اوږدوالی 0.96 انګسټروم دی، او فلورین که موږ واخلو نو دوی ترمنځ 1.02 انګسټروم دی. بس در سره دي زه بیا به درته څوک واخلي. ښه نو وبخئ. نو کلورین ترمنځ موږ سره اړیکې اوږدوالی په انګسټروم کې 1.99 انګسټروم دی. برومین ترمنځ 2.28 انګسټروم دی. وګوره څومره چې سایز غټېږي ما سره د اړیکې اوږدوالی دا نور هم زیات شي. ګوره مثلا ایوډین لاندې
شپږم پیریډ کې پروت دی، پنځم کې. نو د هغې اوږدوالی 2.6 دی. صحیح ده. که ایچ اف ته راشو، مثلا دا خو ټول هومو اټامیک دی، مثلا که ایچ اف ته راشو، ایچ اف ترمنځ اوږدوالی چې دی 0.92 انګسټرامه دی. ایچ سی ایل کې اوږدوالی 1.2 دی. ایچ اف موږ سره سټرانګ بانډ دی په نسبت د ایچ سی ایل. د ایچ اف ترمنځ اړیکه ډېره قوي ده. ایچ بي آر اړیکه موږ سره 1.4 یو ده، نو ضعیفه ده. ایچ آی ګوره، ایچ آی کې ایوډین ډېر غټ دی، نو د هغه سایز 1.1 دی. صحیح ده. همدارنګې کاربن که موږ واخلو، کاربن یو ګونې اړیکه دا تقریبا 1.54 انګسټرامه دی. او که چېرته موږ په نینومیټر کې واخلو، نو دا موږ سره 0.54 تقریبا نینومیټر دی. صحیح ده. او پیکومیټر به 150 پیکومیټر وي. پیکومیټر واخلو نو 150 پیکومیټر وي. نو کاربن ګوره اوس دوګونې اړیکه چې شوه، نو موږ سره د ده اوږدوالی 1.34 انګسټرامه دی، 1.34 یا 3 انګسټرامه دی. صحیح ده. او په نینومیټر کې دا تقریبا 0.134 نینومیټر دی. پیکومیټر کې 140 پیکومیټر دی. پیکومیټر 10⁻12 دی. کاربن درې ګونې اړیکه دا موږ سره 1.20 انګسټرامه دی. په نینومیټر کې 0.134 وبخئ 0.12 0.120 نینومیټر دی. پیکومیټر کې 120 پیکومیټر دی. نو څومره چې د بانډ شمیر زیاتیږي، د بانډ اوږدوالی یا د اړیکې اوږدوالی دا کوچنی کېږي. د بانډ اوږدوالی دا څه دی، دا کوچنی کېږي. او موږ دا هم ویلی شو چې د اړیکې انرژي، د بانډ انرژي، د اړیکې انرژي، د بانډ انرژي دا معکوس تړاو لري د بانډ لینث سره، د بانډ اوږدوالي سره. انرژي دا معکوس تړاو لري د اړیکې اوږدوالي سره. نو که انرژي څومره ډېره وي، د اړیکې انرژي څومره ډېره وي، یعنې کله چې دا اړیکه جوړېده ډېره انرژي موږ سره زیاده کړې وه، عمره به د اړیکې اوږدوالی کم وي. د اړیکې اوږدوالی به موږ سره څه دا موږ سره کم وي. که موږ پیکومیټر کې دې قیمتونه واخلو، نو دا تقریبا 15 پیکومیټر. صحیح ده. او سی ایچ اړیکه تقریبا 1 انګسټرامه ده. نو سلو کې که ضرب ورکړو تقریبا دا به موږ سره شي 100 پیکومیټر. صحیح ده. نو انرژي، بانډ انرژي معکوس تړاو لري د اړیکې اوږدوالي سره. همدارنګې نایټروجن که واخلو، د نایټروجن که یوه ګونې اړیکه وي، نو موږ سره یې اوږدوالی په نینومیټر کې 0.19 نینومیټر دی. او نایټروجن که دوه ګونې اړیکه ولري، نو بیا موږ سره 0.125 نینومیټر دی. او که موږ سره نایټروجن درې ګونې اړیکه وي، نو بیا موږ سره د نایټروجن اړیکې درې ګونې اړیکې 0.115 نینومیټر دی.
انرژي او د بانډ اړیکې ترمنځ که موږ دغه واخلو ګراف د هایدروجن د مالیکول دپاره، نو دا موږ سره اوږدوالی دی یا فاصله ده، او داسې چې دا موږ سره انرژي ده، دا انرژي ده. نو دلته موږ سره هایدروجن او هایدروجن یو بل سره بلا اتناهي فاصلې باندې دي. دا موږ کله چې دوی رانږدې کول یو بل ته، نو هستو د هستې او د الکترون ترمنځ جذب قوه چې ده دا زیاتېدله، او یو وخت داسې راشي چې دوی ترمنځ دغه چې ده جذب قوه اعظمي شوه. دیزې کې جذب قوه چې دلته موږ سره څه شوه، دا موږ سره اعظمي شوه. صحیح ده؟ په دې انرژي کې داسې انرژي زیاتېږي، داسې بانډ اوږدوالی دی. دلته موږ سره د هایدروجن او هایدروجن تداخل وکړو، هایدروجن ترمنځ دغه چې ده جذب قوه دا اعظمي شوه، او دوی دومره او دا د دوی دا موږ سره هغه انرژي وه چې دا کله دوی یو بل نه لا اتناهي حالت کې وو. کله چې دوی دا هایدروجن اتومونه یو بل نه جلا وو، دا د هغوی انرژي ده. نو دې وخت کې زه یم چې دوی انرژي مثلا موږ سره 0 وه، دا انرژي دلته منفي شوې، دلته څه شوې ده، مثبت شوې ده. نو کله چې دا یو بل ته دا یو هایدروجن د بل هایدروجن سره یوځای کېده، نو دوی ترمنځ جذب قوه زیاتېدله. یو وخت کې داسې راغله چې دوی ترمنځ جذب قوه اعظمي وه، او دفع قوه چې د ټول نه مینیموم وه، ټول نه کم از کم وه، ټول نه کمه وه. نو دې وخت کې دوی چې دی تقریبا دې وخت چې کومه فاصله دا یو هسته د بلې هستې سره چې کومه فاصله دا لري، دا تقریبا 15 پیکومتر وه. 15 پیکومتر وه. او دلته چې کومه انرژي د دوی ده، صحیح ده، دغه انرژي دا تقریبا 415 کیلو جول فی مول انرژي دوی ازاده کړه. کله چې یو هایدروجن د بل هایدروجن سره یو ځای کېده او موږ سره H2 جوړاو، نو 415 کیلو جول دوی انرژي دوی څه کړه، ازاده کړه. که چېرته دغه په دغه فاصله کې چې دوی ترمنځ جذب قوه اعظمي ده او دفع قوه د دوی بالکل کمه ده، بالکل نشته دوی ترمنځ، دې وخت کې چې دوی چې کومه انرژي ازاده کړه، دې ته موږ د اړیکې انرژي یو. دا اړیکې انرژي چې څومره لاندې، څومره چې منفي، څومره چې ډېره اړیکې انرژي ازاده شوي، عمره اړیکه موږ سره کوي، عمره به اړیکه موږ سره څه کوي. کله چې د خاص فاصلې نه چې دلته د هایدروجن دپاره 15 پیکومیټر ده یا 0.04 یا 0.05 انګسټرام ده، کله چې دا اتومونه موږ نور هم رانږدې کړو، صحیح ده، کله چې د اتومونه موږ نور هم رانږدې کړو، د 15 پیکومیټر نه نور هم رانږدې شي، بیا د هستې او د یو هایدروجن هسته او د بل هایدروجن هستې ترمنځ دفع قوه چې ده دا څه کېږي، دا زیاتېږي، او موږ سره دغه بانډ چې دی انرژي زیاتېږي او بانډ ما سره ماتېږي. صحیح ده؟ نو دلته موږ سره دلته چې دی بانډ مات شوی دی، دې کې څه شی بانډ مات شوی، ځکه چې د هستو ترمنځ دفع قوه چې ده دا زیاته شوې ده. نو انرژي چې دی انرژي زیاته شوې ځکه چې دیزې کې ځکه چې د هستو ترمنځ دفع قوه پیدا شوې ده. دفع قوې له امله د هستو ترمنځ دفع قوې له امله هایدروجن بیا یو بل نه څه کېږي، موږ سره جلا کېږي. نو په یو خاص فاصله باندې چې 15 پیکومیټر ده،
دوی ترمنځ جذب قوه اعظمي او دفع قوه موږ سره صفر او دغه فاصله چې موږ سره کومه ده دغه هستو ترمنځ چې دغه کومه فاصله ده دې ته موږ د اړیکې اوږدوالی یو د اړیکې اوږدوالی موږ یو نو د دې نه موږ دا نتیجه اخیستی شو چې هایدروجن چې کوم یو بل سره وصل دي دوی انرژي د لاسه ورکړې ده او دوی د یو بل سره کلک محکم ولاړ دي دوی ځکه 415 کیلو جول انرژي د لاسه ورکړې او دغه انرژي د لاسه ورکولو له امله دوی خپل منځ کې ډېر محکم دي ډېر کلک یو بل سره وصل دي او د دوی انرژي د اتومونو په لحاظ سره اوس دا کمه شوې ده او کله چې یو سیستم انرژي د لاسه ورکړي نو هغې کې ثبات چې دی هغه منځته راوړي خو که چېرته موږ د دغه 15 پیکومیټر نه فاصله د هستو ترمنځ نور هم کمه کړو نو ما سره به د هستو ترمنځ دفع قوه چې دی دا به زیاتیږي او بیا به موږ سره هایدروجن یو بل نه به جلا کېږي او موږ سره به هایدروجن چې دی دا مالیکول دا د منځه ځي نو اوس که موږ غواړو چې مثلا هایدروجن چې کوم دی هایدروجن دا باید زه څه کړمه دا باید زه هایدروجن اتومونو ته واړوم نو څومره انرژي چې ما سره زیاته شوې وه او ما به موږ سره د ماتېدو دپاره ما انرژي ته شي دا موږ سره اړتیایي صحیح ده دا به موږ سره شي او ما انرژي به د ماتېدو ته به موږ سره اړتیایي نو 416 کیلو جول انرژي باید زه ورکړم صحیح ده ډلټا ایچ په زه ولیکم مثبت نو هایدروجن چې زه بیرته هایدروجن مالیکول چې زه بیرته اتومي حالت ته وړم نو ما عمره انرژي چې کله جوړېدو په وخت کې پیدا شي او ما عمره باید زه د منځه څخه ویسم عمره باید زه دې سیستم ته ورکړم چې هایدروجن مالیکول زه د منځه څخه ویسم او اتومي حالت ته یې زه څه کړم زه بدل کړم همدارنګې مثال په توګه هایدروجن او کلوراید دی نو ځکه هایدروجن او کلورین که دا یو ځای کېږي موږ سره او سیل جوړوي نو دې وخت کې څومره انرژي زیاتېږي دا یاد ولرئ بانډ جوړېدل دا انرژي ازادوي اړیکې جوړېدل انرژي ازادوي نو سیل چې کله جوړېږي نو تقریبا 422 کیلو جول انرژي او بخې منفي علامت دی کیلو جول انرژي ما سره څه کېږي فی مول ازادېږي نو که سیل زه بیرته ختموم هایدروجن او کلورین ته زه بدلوم نو زه باید څومره انرژي ورکړم جمع 422 دې ته بیا موږ د بانډ بریکینګ انرژي او د اړیکې د ماتېدو انرژي نو دا یاد ولرئ چې د اړیکې جوړېدو انرژي دا موږ سره مساوي د اړیکې د پرې کېدو سره مثال په توګه مثلا که موږ واخلو ایچ او برومین دا یو ځای کېږي ایچ بی آر جوړوي صحیح ده دا ایچ بی آر جوړوي نو دې وخت کې ایچ بی آر چې کله جوړېږي 316 انرژي تولیدېږي 316 کیلو جول فی مول انرژي ازادېږي نو که زه ایچ بی آر بیرته د منځه وړم ایچ بی آر ترمنځ چې کومه اړیکه ده د هایدروجن او برومین ترمنځ دغه اړیکه زه ختموم زه باید اندومره انرژي ورکړم چې څومره دوی په وخت کې اضافه شوې وه نو ډلټا ایچ به بیا ما سره مثبت نو دا اگزوترمیک پروسیس دی انرژي ازادېږي دا اندوترمیک پروسیس دی همدارنګې که موږ واخلو کلورین
او کلورین سره یو ځای کیږي 243 انرژي ازادیږي 243 کیلو جول انرژي ازادیږي خو که کلورین زه بیرته بدلوم کلورین اتومونو ته نو ما سره به دومره انرژي جذبیږي دومره انرژي به څه کېږي جذبیږي به همدارنګې کاربن دوی ترمنځ اړیکه چې کله جوړېدله یعنې کاربن سره که یو ځای کېږي صحیح ده نو دوی ترمنځ بانډ انرژي چې ده د کاربن ترمنځ چې کاربن جوړه شي د دوی ترمنځ بانډ انرژي د منفي 348 کیلو جول فی مول ده نو کاربن چې بیرته ماتیږي او زه بدلومه دا په کاربن جمع کاربن باندې نو هم دومره انرژي صرف علامت به بدلی دومره باید جذب شي جذب شي همدارنګه کاربن او اکسیجن که یو ځای کیږي کاربن اکسیجن چې یو ځای کیږي نو ما سره کاربن اکسیجن جوړوي نو هغې وخت کې انرژي چې دی 343 جوله انرژي ده وبخښئ 380 جوله انرژي څه کیږي ازادي کاربن اکسیجن چې بیرته زه کاربن اکسیجن باندې بدلوم نو ما سره 380 جوله انرژي دا باید جذب شي جذب شي نو بانډ انرژي اړیکې انرژي دا مستقیم تړاو لري د اړیکې اوږدوالي سره دې مثالونه کې هم موږ ګورو د HH ترمنځ په پیکومیټر کې د بانډ اوږدوالی دا 15 دی او بانډ انرژي څومره ده د اړیکې انرژي څومره ده د اړیکې انرژي دوی ترمنځ 416 ده دومره ازادیږي اوکې اوس که موږ واخلو CH بانډ کاربن هایدروجن د دې اوږدوالی 9 دی نو اړیکې انرژي به کموي اړیکې انرژي 412 صحیح ده نو څومره چې بس ایوډین واخلي ایوډین اړیکې اوږدوالی 216 دی پیکومیټر نو بانډ انرژي به څومره وي ډېره کمه به وي 150 کیلو جول ده صحیح ده همدارنګې که موږ واخلو برومین د برومین ترمنځ د اړیکې اوږدوالی د برومین ترمنځ 229 دی نو بانډ انرژي به کموي 193 دی کلورین ترمنځ د اړیکې اوږدوالی 199 پیکومیټر دی نو بانډ انرژي به هم شي 243 دوس بانډ اوږدوالی کم دی انرژي زیاته ده نو څومره چې بانډ اوږدوالی کم وي هغومره به انرژي موږ سره هغومره موږ سره زیاته وي او څومره انرژي چې د دوی په تولیدېدو په وخت کې دا کله اړیکه جوړېدله دې وخت کومه انرژي ازاده شوې او موږ غواړو دغه اړیکه د منځه ویسو پرېږدو نو هماغومره انرژي به بېرته څه کېږي هماغومره انرژي به بېرته موږ سره جذبېږي مثال هغې کې موږ یو مثال هم ویل خو بیا یو هایدروجن مثال موږ ولیکو هایدروجن د هایدروجن سره یو ځای کېږي دا په بل انداز نو دا موږ سره هایدروجن او دې وخت کې څومره انرژي تولیدېږي 415 کو ډلټا ایچ ما ولیکو ډایرکټ ما مثبت ولیکو 415 کیلو جول فی مول انرژي ازادیږي دلته او که داسې چې هایدروجن دوی صحیح ده نو دلته زه 415 انرژي باید زه ورکړم زه چې کله سیستم ته انرژي ورکوم انرژي څه کېږي جذبېږي دا بدلېږي په HH باندې